السلام علیکم دوستانو، څنګه کولی شو په ټیک ټاک کې لیو ته راشو. ډېر ملګري ماته کمنټ ریکویسټ کارونه کوي چې ټیک ټاک کې به لیو څنګه راځو. ډېره اسانه سره داخل په افغانستان او پاکستان او په نورو هیوادونو کې تاسو یې او په ټیک ټاک کې لیو ته نشي راتلی. داسې یو پلیټ فارم درته ښیم، داسې طریقه درته ښیم په اسانه سره تاسو کولی شئ ټیک ټاک کې لیو ته راشئ، هغې له لارې تاسو پیسې هم وګټئ. ډېره مهمه ویډیو ده، ویډیو به نه تېروئ، ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، طریقه به زده کړئ. هغې نه بعد چې دی تاسو په ټیک ټاک کې لیو ته راځئ نو اول دا 3 ورځې تاسو به سر په سر لیف ته راځئ په نیمه ګنټې سره، نیمه ګنټې به لیف ته راځئ، هغې نه بعد 3 ورځې سر په سر. څنګه چې دا تاسو دا کرایټیریا پوره کړئ، که چېرې تاسو سره 1000 فالوورس ونه اوسي پروا نه کوي، 0 فالوورس باندې تاسو لیف ته راتلی شي په ټیک ټاک کې. ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځان سره سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره دا ویډیو هم شیر کړئ. نو دا اوس ښایسته باندې کمنټ راته پرېږدئ، زه ویډیو په طرف. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم په ټیک ټاک کې لیف څنګه راځو. ما الریډي یو ویډیو په مخکې هم کړی وه، تاسو په یوټیوب کې نه دی کتلی نو تاسو ګورئ. دلته مې تاسو ته لیکلي وي ټیک ټاک لایف سیټینګ، ګورئ دلته مې تاسو ته لیکلي وي هو ټو کریټ ټیک ټاک لایف. ټیک ټاک لایف ته به څنګه ځو، دلته به تاسو ته ما اسانه ویډیو جوړ کړی، تاسو نه دی کتلی. ډېر ملګري بیا هم کمنټونه کوي. ډېره اسانه سره زه تاسو نه هر څه نه مخکې تاسو نه یو هیله کوم چې زما دا یوټیوب چینل دی نوی دی، همدا اوس ځان سره سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره دا ویډیو هم شیر کړئ. کله چې یوټیوب چینل ته راځي همدا اوس سبسکرایب کوئ. تاسو اوس په اسانه سره کولی شئ چې په ټیک ټاک کې لیو ته راشئ. څنګه کولی شو دوستانو؟ هر څه نه مخکې تاسو به راشئ کروم بروزر، ګوګل بروزر، ښه کروم بروزر یا ګوګل هر څه یو شی ده. دلته به تاسو ولیکئ یو کې ټیک ټاک اکاونټ، تاسو ته به دا یو کې ټیک ټاک اکاونټ راشي، صحیح ده، دا راشي. دلته دې باندې به تاسو کلیک کړئ او ډېر ملګري وایي چې موږ دلته دننه شو، دا خو موږ ته نه راځي، نو دلته تاسو دا ډاونلوډ بټن راغلی، صحیح ده، تاسو دا ډاونلوډ بټن راغلی، دا به تاسې کلیک کوئ، تاسې به کلیک کوئ. کلیک نه بعد چې دی دلته به تاسو د یو ایپ شو شي، ګوره څو دانې ایپ شو شول دوستانو. تاسو دا دلته شو شول ډاونلوډ ټیک ټاک اے پی کې، سم شو. ورپسې تاسو د شو کېږي ټیک ټاک موټ اے پی کې، ټیک ټاک لیف اے پی کې، تاسو به کوم ځای کلیک کوئ، دلته به تاسو کلیک کړئ ټیک ټاک لیف اے پی کې. څنګه چې تاسو دلته کلیک کړئ دلته به دا به ډاونلوډ شي، ډاونلوډ دلته ډیټیلز راځي، دا ډیټیلز باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو ته وایي چې 280 ام بي دلته وایي، صحیح شو، 280 ام بي. دا چې کله ډاونلوډ شو، ډاونلوډ نه بعد چې دی تاسو بیا خلاص کړئ. دا ما سره الریډي انسټال ده، هسې اپډیټ وایي، نو زه به څنګه کوم، تاسو به راشئ خپل ټیک ټاک خلاص کړئ. دغه ټیک ټاک باندې راځي، دا یو بغل دی د پلی سټور دی، دا چې دی د کروم بروزر ده. چې ټیک ټاک انسټال شو، انسټال نه بعد چې تاسو په پروفایل ته راشئ. پروفایل کې به دلته تاسو ته 3 اپشن راشي، یوز فون ایمیل یوزر نیم، کنټینیو ویت فیسبوک، کنټینیو ویت ګوګل. تاسو ته وایي چې تاسو کوم یو سره اډ کوئ. که چېرته تاسو نوی جوړوئ یوز فون ته به داسې راشئ، دلته به تاسو خپل ایمیل یا هر څه لاګین کوئ، مشکل نشته دی. زه چې که فیسبوک سره کنټیکټ کوئ تاسو فیسبوک سره هم کولی شئ، زه ډایرکټ ایمیل له لارې کومه کنټینیو ویت ګوګل سره، صحیح ده. زه هم دا کلیک کوم، کلیک نه بعد چې دی ما ته دلته خپل ایمیل شو کېږي، لږ به انتظار ورته وکړئ دوستانو، دلته به ټول ایمیل ما ته شو شي، صحیح ده. ما ته خپل ایمیل راغی، زه به خپل ایمیل داسې لاګین کړم، صحیح ده. داسې به کلیک کړئ، داسې یو ځل کلیک کړئ. کلیک نه بعد دلته تاسو ته وایي کنټینیو کړئ. کنټینیو نه بعد دوستانو دلته به تاسو ته ویریفیکیشن علامه راشي، ګورئ تاسو هماغه ټیک ټاک ووایئ، صحیح ده. ټیک ټاک چې څنګه ووایي نو تاسو ټیک ټاک په اسانه دلته خلاصیږي، ګورئ ښه ډېره په اسانه سره خلاصیږي. نو ګورئ ایمیل موږ سره لاګین شو. ګورئ اوس راځئ تاسو وایئ چې موږ ته لیف راځي که نه راغی که نه، تاسو به راګورئ دلته لیف ما ته شو شو، ګورئ لیف اپشن ما ته دلته راغی. دلته پلس باندې تاسو پلس نښې باندې کلیک وکړئ، دلته پلس څنګه چې پلس نښې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته لیف شو نشي، ښه ځکه چې موږ دا نوی فال کړی تر څو اوس لیف اپشن موږ ته دلته نه شو کېږي. دې دپاره به څنګه کوو، پاس به راځئ دلته ګورئ بلحال دلته لیف اپشن ټول ته راغلی، ټول لیف دلته راغلل چې څوک په لیف کې ناست دي، څوک تاسو پیژنئ، ټول دلته په اسانه سره تاسو ته ښودل کېږي چې کوم کسان لیف ته ناست دي، صحیح ده. ګورئ دا خان لغمانی په نوم یو لکی ده، دا پکې ناست دی، ورپسې دا نور هلکان پکې ناست دي. زموږ انټرنیټ لږ مشکل دی، همدې په خاطر بیا به داسې کش کوئ، داسې لاس دمه داسې کش کوئ، صحیح ده. دلته به تاسو ته راشي چې ستاسو
دلته به تاسو نور بل هر څه Sana chikula. Beteci mette fetulado. ګورئ دلته بل هر څه Eci na shabli, ci na fan, ci na دلته به تاسو ګورئ چې په اسانه سره دلته تاسو لیفت ته راتلی شئ. صحیح. دلته بیا تاسو خپل فاریو ته راشئ. فاریو کې به تاسو کولی شئ چې په لیفت ته راشئ. ګورئ دا ګو لیفت ووهئ. څنګه چې تاسو دا ووهئ نو دلته به تاسو کولی شئ چې په اسانه سره لیفت ته لاړ شئ. ښه اوس سیټینګ دلته به راشئ خپل سیټینګ داسې هغه کوئ. ما سیټینګ کړی نه دی ځکه به نوی فایل کړی که نه دغه اپشن به تاسو داسې آن کوئ. صحیح ده. الو کوئ. دا هم الو کوئ داسې ورپسې دا هم الو کوئ. الو نه بعد دوستانو تاسو اوس کولی شئ په اسانه سره لیفت ته لاړ شئ. ګورئ لیف اپشن په ټیک ټاک کې خلاصه شوه. اوس کولی شم چې په اسانه سره لیف ته لاړ شم. تاسې هم کولی شئ چې په اسانه سره په ټیک ټاک کې لیو ته لاړ شئ. خو دلته یو اپشن باندې بل هم پاتې ده. ګورئ لیف دغه ده دا بسې الاو کمه دا ماته چې وایي چې دلته به راځئ بیا هلته هغه کوئ دا په ټول داسې الاو کوئ. الو نه بعد چې دی تاسو کولی شئ په اسانه سره په ټیک ټاک کې لیو ته لاړ شئ. ګورئ لیف خلاصه شو ماته دا پسې ګو لیف ووهم زه کولی شم چې په اسانه سره لیف ته لاړ شم. د لیف یو بل هغه یې وایم چې دلته به راشئ تاسو سیټینګ ته. سیټینګ نه بعد چې دلته 3 لاین ته به راځئ. دلته به تاسو راشئ سیټینګ ته. سیټینګ نه بعد چې دلته تاسو ته لیکلي دي لیف. ګورئ که دلته چې کوم ملګري ته نه راځي نو دلته دا ووهي او هلته ګو لیف راځي هماغه به کلیک کړي. کلیک نه بعد تاسو کولی شئ په اسانه سره لیف ته لاړ شئ. اوس خو ماته لیف راغی په اسانه سره. تاسې هم کولی شئ په دې طریقې تاسو هم لیف ته راشئ. لیف پیسې هم ورکوي. ما تاسو ته یو ویډیو هم جوړ کړی دی چې لیف څنګه پیسې ورکوي. که ویډیو مو اوس پورې خوښ شوي ځان سره فیور کړئ نو ملګرو سره دا ویډیو هم شیر کړئ.